مالک ابن دینار وایي یوه ورځ د بصرې ښار ته ورغلم او یو مسجد ته ورننوتلم. ګورم چې ډېر زیات خلک راټول شوي دي او بې له دې چې له مسجد نه ووځي الله ته ډېرې ژړاوې او فریاد او زارۍ کوي. ما ورته وویل څه شی شوي دي؟ دوی راته وویل باران نه کیږي، د ځمکو اوبه وچې شوي دي او له الله نه غواړو چې په موږ باران وروي. دوی د ماسپښین لمونځ وکړ او دعا یې کوله. د مازدیګر لمونځ، د ماښام، د ماخوستن لمونځونه یې وکړل، دعا یې غوښتلې، خو قبولې نه شوې. یوه قطره باران هم ونه شو تر دې چې ټول له مسجد نه ووتل. مالک ابن دینار وایي ټول خلک خپلو کورونو ته لاړل او زه په مسجد کې پاتې شوم. ګورم چې یو تک تور د رنګه تور سړی مسجد ته راننوت. وړوکي پزه، غټ نس، په وجود بدرنګه شکېدلی لباس یې اغوستی و او په ډېر بد حال کې و. راغی 2 رکعته لمونځ یې وکړ. له لمانځه وروسته یې یوه خوا او بله خوا وکتل تر څو څوک یې ونه ویني. بیا یې لاسونه مخ قبلې ته پورته کړل او دا دعا یې وکړه: ای زما ربه، ای زما مولا، زما خالقه، باران دې زما له خاورې ایثار کړی ده تر څو خپل بندگان پرې اصلاح کړي. ای زما مهربان ربه، ای هغه ذاته چې بندگان دې د بخونکي په صفت پیژني، همدا اوس باران راووروه، همدا اوس. مالک ابن دینار وایي دعا یې خلاصه نه وه چې وریځې راغلې، اسمان تیاره شو او له هره خوا باران ورید. مالک ابن دینار وایي دې سړي ته حیران پاتې شو. له جومات نه ووت، زه هم پسې ور ووتم او ومې څاره تر دې چې یو کور ته ننوت. مالک ابن دینار وایي چې شپه وه، غوښتل مې ځای په نښه کړم. خټه مې راواخیسته او کور مې نشاني کړ تر څو رانه غلط نشي. دی وایي سهار چې شو سیده همغه کور ته ورغلم. ګورم چې هلته غلامان خرڅېدل. وایي مسؤل کس مې را پیدا کړ او ورته ومې ویل چې غلام اخیستلو لپاره راغلی یم. ډېر غلامان یې راوښودل. ما ورته وویل آیا نور در سره نشته؟ ویې ویل نه، نور نشته را سره. مالک ابن دینار وایي ډېر ناامید له هغه ځایه راووتم. یو وخت متوجه شوم چې د دروازې تر څنګ د لرګیو کوډۍ غوندې چوپال جوړ شوی ده. ما ورته وویل دلته څوک شته؟ غلام خرڅوونکي راته وویل شته ده پکې، یو کس شته پکې، خو ستا په درد نه لګېږي. ما ورته وویل خیر، غواړم ویې ګورم. وایي چې کله ور دننه شوم ومې پېژانده. دا همغه کس و چې په مسجد کې یې تکې تنها دعا کوله. غلام خرڅوونکي ته مې وویل همدا کس اخلم. سړي راته وویل دا بدرنګه دی، ستا هېڅ په درد نه لګېږي، څه یې کوي؟ ما ورته وویل نه، همدغه کس اخلم. مالک ابن دینار وایي پیسې مې ورکړې او هغه کس مې له ځان سره کور ته راوست. کله چې مې کور ته راوست ما ته یې وکتل او راته ویې ویل ای زما مالکه، که قوي غلام دې په کار و خو هلته ټول له ما تکړه او قوي وو. که دې روغ او ښایسته په کار و هلته ټول له ما ماهره، روغ او ښایسته وو. زه بدرنګه دې ولې واخیستم؟ مالک ابن دینار ورته وایي پرون د بصرې ټول خلک په مسجد کې راټول شوي وو. د سهار تر ماخوستنه یې د باران لپاره دعا کوله، خو هیڅ دعا یې قبوله نه شوه. مګر وروسته ته یوازې مسجد ته راننوتې، لاسونه دې اسمان ته پورته کړل او الله نه دې بار بار دعا وغوښته او الله جل جلاله دې دعا سمدستي قبوله کړه او باران وورید. غلام ورته وویل څه پوه شوې؟
کیدای شي بل څوک په دې لیدلی وي. مالک ابن دینار ورته وویل نه، هغه کس ته وې. غلام ورته وویل ودې پیژندم. مالک ابن دینار ورته وویل هو. غلام بیا ورته وویل آیا ته یقین لرې چې هغه کس زه یم؟ مالک ورته وویل بالکل هغه کس ته یې. مالک ابن دینار وایي قسم په رب چې هغه نه وروسته بیا ماته ونه کتل. الله تعالی ته په سجده شو. ډېره اوږده سجده یې وکړه. مالک وایي ورنږدې شومه، په سجده کې مې ترې واورېدل چې دا دعا یې کوله: ای د رازونو او اسرارو ربه، زمونږ راز افشا او ښکاره شو. اوس چې خلکو ته ښکاره شوم نو د زندګۍ طاقت نه لرم، او دغسې خپل روح خپل خالق ته وسپاره. الله اکبر. هغه له خپل رب سره څه تعجب، څه عجیبه راز او نیاز درلود. هغه د اخلاص څومره نااشنا او لوړ مرتبو ته رسېدلی و. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.